آیا رښتیا جنرال مبین کسان لیږلي دي چې قلیل قلندر یې وهلی ډبولی دی که نه؟ تاسو به یې دلته وګورئ ځکه چې جنرال مبین په تیر لایف ویډیو کې ویلي وو چې زه به قلیل پسې دوبۍ ته هم کسان ورلېږلی شم چې برابر یې کړي او سمې لارې ته یې راولي. بله لښته د وکیل په نوم باندې یو بل ټیک ټاکر چې کوم دی ډېره سپکه خوله خوځوي، هغه هم دا خبرې کړي دي چې قلیل ته ولی الله ته ویلي دي چې تاسو ما سره رابطه وکړئ او تاسو UNHCR ته ځان حواله کړئ. نو افغانستان کې چې دغه کوم جنرال مبین ناست دی دته به سزا هم واوروي او تاسو ته به قبولي هم درکړل شي. قدرمنو تر کومه پورې چې د قلیل خبره ده نو د قلیل څه داسې تصویرونه هم په سوشل میډیا راغلي دي چې هغه مخ او سر یې پړسېدلي دي. خلکو ویل چې په دوبۍ کې د پسې کسان ورغلي دي، هغه کسان چې هغه د افغانستان سره تعلق ساتي، د طالبانو حکومت سره تعلق ساتي او قلیل یې وهلی ډبولی دی. نو کله چې موږ د دې خبرې مکمل تفصیل مخې ته راوړو نو تر اوسه پورې په قلیل باندې څه حمله نه ده شوې. البته جنرال مبین چې کومې خبرې قلیل ته کړي نو ډېرې ښه خبرې کړي دي، باید د دې بېهودګۍ نه توبه وباسي.